اینجا در ولسوالی چنارتوی ولایت ارزگان کارهای ساخت بند اشفالوق به ارزش 165 میلیون و 900 هزار افغانی از سوی وزارت انرژی و آب آغاز شد. ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب در این مراسم گفته که قصد دارند برای مهار خشکسالی پروژه های بزرگ مدیریت آب را در سراسر کشور تطبیق کنند. شل زره جیره بزمک خرابی سربند مالتا شروع و کانال بجو همدغه شرایط بیا زو اته غزنی کې بند سلطان دا غب جوړو د سریپور کې ته بند سکال تخار کې دا ویرات کې دا ان شاء الله سکنده بندونه بجوړ شي او کوشش کوو دغه بندو سره باید د شي دا عمر سره مهار کیږي برېښنا مور سره تولیدېږي مور به ان شاء الله موږ غواړو چې افغانستان په خپل مولوی عبدالولی عادل معاون شرکت انکشاف ملی میگوید که بند اشفالوق که کار ساخت آن امروز سه‌شنبه آغاز شده ظرفیت ذخیره 1 میلیون متر مکعب آب را دارد و این پروژه تا 18 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. به گفته مسئولان با بهره برداری از این بند 120 هزار جریب زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. دا بند چې جوړیږي د دې ارتفاع هغه 20 متره ده او دا په میلیونونو اوبه ذخیره کوي خو هدف له دې بند نه څه شی ده هغه دا چې د سیلابونو مخنیوی کوي آبیاري کوي در این مراسم والی ارزگان گفته است که این ولایت با خشکسالی شدید مواجه است و نیاز است تا شماری از بندهای دیگر نیز در این ولایت ساخته شوند. غټه علاقه کې چې اوبه وچې شوې بیا په ټانکر دې طریقه موږ چا سره خبره وکړه نو صنعت تجارت رئیس ته موږ چې بس یو ټانکر ته د روزانه ترتیب برابر کړي اوبه ورته ورکوي مجبوري ده د خلکو د اوبو مشکل سره مخ دي نو امید ده چې دا بندونه د موږ جوړ شي د دې په نتیجه کې به د موږ تاسو دا وچکالۍ هم خلاص شي او اوبه را پیدا شي په زیرمو کې حتی په د وچو برمو کې به انشاءالله بیا اوبه راپورته شي. مردمی که برای دیدن افتتاح این پروژه آمدند از امارت اسلامی به خاطر تطبیق پروژه های اساسی و زیربنایی در این ولایت ابراز تشکری می کنند. آنان میگویند که از خشکسالی به شدت آسیب دیدند و باید حکومت اقدامات عملی را برای مدیریت آب روی دست گیرد. دی دونه ګټه د موږ په دا خاورو تړلې وو یعنی زموږ سانان سل په سل کې دوه ارڅه دوه دغه چلول وندونه مې اویو ولا کښتونه مې وو لوبیا وی جواری ار فصلونه مې ګرځاو چې دا ډامې راسوي چې اوس پر وطن وګرځو د دې لکه دشت یو مخ وچ دی. ته موږ ډیر زیات خوشاله صفات د خوشحالي بالا نه کیږي چې موږ وکړو او اباتېدل دا د ټول دنیا ته مې د وطن وس دا موږ د لږ په د خاورو تړلی وو موږ د وطن د نور وطنو ډیر اویو سانان مې اویو برمې مې اویو اوبه مو درلودې دا ډم چې جاړه سو لاړې وس وطن وچ دی تاسو خپل ویني چې د توت بلګریز دی درخت بلګریز دی. قابل یادآوری است که بند اشفالوق 7 سال پیش به صورت محلی توسط باشندگان محل ساخته شده بود اما در اثر بارندگی‌های اخیر کاملا تخریب شده است.